د حریت رادیو درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي وخت مو بخیر. د وخت کابل کې د ماسپښین 3 بجې شوې. د ساعت خبرونو کې مو زلان له حریت رادیو هرکلی کوم. پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. ذبیح الله مجاهد وی رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند استراحت په مخه کندهار کې دی. د افغانستان اسلامي امارت پلاوی روسیه او اسلامي نړۍ درې ورځني کنفرانس کې ګډون کوي. کورنیو چارو وزارت بیا وایي څلورو ولایتونو کې شل تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. بهرنیو خبرونو کې راسره اورئ نایجیریا کې د امریکا سفارت پر موټریز کاروان برید شوی دی. خراغلاس نن چهارشنبه ده د 1444 هجري قمري کال د شوال المکرم 28 او د 1402 لمریز کال د غوي 28 او د 2023 میلادي کال د می میاشتې له 18 نیټې سره سمون لري. بیا مې هم سلامونه ومنئ. زلان مو له حریت رادیو څخه د دې ساعت خبرونو کې هرکلی کوم. د خبرونو کې راسره له هیواد سیمې او نړۍ روسي او تازه خبرونه اوري. راسره ملتیا وکړئ. خرغلاس اوس هم د خبرونو تفصیل. ذبیح الله مجاهد وی رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند استراحت په مخه کندهار کې دی. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ریاست الوزراء رئیس محترم ملا محمد حسن اخوند د استراحت او معالجې په مخه د لنډمهال لپاره کندهار کې دی. سرچینه زیاتوي دا چې د ریاست الوزراء مقام چارې ځنډنۍ نشي، پر ځای به یې د هغه سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مجاهد ویلي دا کار حکومت ولې کې عادي چاره ده. څوک دې په دې اړه د تشویش اچونې او تبلیغاتو هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوال کوم اندېښنه لري. د افغانستان اسلامي امارت پلاوی روسیه او اسلامي نړۍ درې ورځني کنفرانس کې ګډون کوي. د افغانستان اسلامي امارت پلاوی روسیه او اسلامي نړۍ درې ورځني کنفرانس کې د ګډون په مخه روسیې هیواد ته روان شوی دی. یاد کنفرانس کې پر اقتصادي، تجارتي، تعلیمي، تحصیلي او ټکنالوژي برخه کې پر فرصتونو بحث کیږي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي ویلي چې د پلاوی کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر ښاغلي نورالدین عزیزي، د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت سلاکار مولوي ابراهیم، د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي رئیس شفیع اعظم او د لوړو زده کړو د بهرنیو اړیکو رئیس ډاکټر نظر محمد عرفان هم ګډون لري. ښاغلي هاشمي زیاته کړې چې د دې کنفرانس په ترڅ کې به د پلاوي غړي د روسیې او اسلامي هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره مهمې کتنې هم ولري. کورنیو چارو وزارت وایي څلورو ولایتونو کې شل تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد څلورو ولایتونو کابل، تخار، سرپل او کندهار کې د امنیتي ځواکونو لوري شل تنه د قتل، غلا، قاچاق او جعلکارۍ په تور نیول شوي دي. دغه وزارت یو بل خبر کې زیاته کړې چې له نشي توکو سره د مبارزې پولیسو یې د هیواد دریو نورو ولایتونو کې 13 کسان د نشي توکو د خرڅلاو په تړاو نیولي دي چې له ډلې 9 کسه بلخ، 3 کابل د یادو توکو خرڅلاو په تور او یو بل بیا هرات کې له ډېرې کچې نشي توکو سره یو ځای نیول شوی دی. باید ویل شي چې د اسلامي امارت په بریا سره هیواد کې د جنایي جرمونو د پیښو ګراف د پام وړ راټیټ شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو حریت رادیو ته غوږ یاست. په 88.5 څپو باندې د ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه سره اوري. خبرونه ته بیا هم دوام ورکوو. کابل امنیه قمنداني وایي 8 محافظو کې وطنه د غلا په تور نیول شوي دي. د هیواد پلازمینې کابل امنیتي قمندانۍ لخوا په خپره شوي خبر کې راغلي چې د ښار 8 امنیتي حوزه کې د ځواکونو لوري وطنه د غلا په تور نیولې دي. یا د قمندانۍ ویلي چې نیول شو وطنو به د کابل ښار بېلابېلو برخو کې بېلابېلې غلاوې لکه د موبایل پیسو او لکرونو غلاوي کولی. سرچینې زیاته کړې چې له یادو غلو سره 2 قبضې توپنچې، 2 مخابرې او ځینې نور نظامي وسایل هم نیول شوي دي چې دوسیې به یې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته هم وسپارل شي.
خو سامونی قومنداني بیا وایي هغه کس نیول شوی چې پر ټولنیزو رسنیو له خلکو په فریب سره پیسې اخیستي. خوست کې د اسد په نوم هغه کس نیول شوی چې ټولنیزو رسنیو کې به یې د نجونو په نوم جعلي اکاونټونه چلول او په فریب سره به یې له خلکو پیسې غوښتي. د خوست د امنیه قومنداني ویان مستغفر ګربز وایي چې یاد کس د امنیه قومنداني د الکترونیکي جرایمو د کشف امریت منسوبینو نیولی دی چې نوموړي د نجونو په نوم جعلي اکاونټونه لري له خلکو 550,000 افغانۍ اخیستې وي. د ګربز په خبره چې نیول شوی کس د شریفه خوستی، نبیله خوستی او د الیا حیا په نومونو جعلي فیسبوک پاڼې کارولې. ښاغلي ګربز زیاته کړې چې نیول شوی کس څېړنو لاندې دی چې وروسته به یې دوسیه د نورو اجرااتو لپاره اړوند ارګانونو ته هم وسپارل شي. نورستان کې بیا یو جهادي مدرسه پرانیستل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله اغا نورستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دولت کې یو جهادي مدرسه پرانیستي. د پرانیستي دغه مراسمو کې د نورستان والي، ولایتي مسؤلینو، ګڼ شمېر دیني عالمانو، جهادي شخصیتونو، ولسي مشرانو، د مدرسې استادانو او طالبانو هم ګډون درلود. دغه مراسمو کې مولوي حبیب الله اغا د علم او پوهې د ارزښت په اړه تفصیلي وینا کړې او د نورستان خلک یې هڅولي ترڅو خپل اولادونه په مدرسو ښوونځیو کې شامل کړي. ورته مهال نوموړي د لغمان ولایت د پوهنتون له ریاست او جهادي مدرسې څخه هم لیدنه کړې او اړوند مسؤلینو ته لازمي سپارښتنې هم کړې دي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت مشرانو د وروستیو کې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته خپل سفرونه زیات کړي دي. لنډه دمه لرو. له دم وروسته له هېواده بهر له نړۍ خبرونه مه هېروئ. هموطنان عزیز، تأمین امنیت شما اولویت و مسئولیت ما می باشد. لطفاً در صورت مشاهده نمودن فعالیت‌های مشکوک علیه اسلام و نظام اسلامی به شماره 1001 استخبارات و به شماره 100 پلیس به تماس شده جان و عزت خود و هموطنانتان را نجات دهید. در هر صورت هویت شما محفوظ می باشد. بیا هم ښه راغلاست. خبرونو ته دوام ورکول له هېواده بهر څو نړیوالو خبرونو کې راسره داوري. نایجیریا کې د امریکا سفارت پر موټریز کاروان برید شوی. د نایجیریا هېواد انامبرا ایالت په اوګبارو سیمه کې د امریکا سفارت د کارکوونکو پر موټریز کاروان وسلوال برید شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یادې سیمې پولیسو ویاند له قول ویلي چې د برید کې 2 کارکوونکي او 2 پولیس وژل شوي دي. د انامبرا ایالت پولیسو ویاند توچکو ایګنیاکا ویلي چې وسلوال د وژل شوو کسانو جسدونه موټرونه هم سوځولي دي. امریکا کې وسلوال برید 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو له قوله د امریکا په مکسیکو ایالت کې وسلوال برید شوی. ځایي پولیسو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یو وسلوال کس دغه ایالت کې پر خلکو ډزې کړي چې 3 تنه یې وژلي او د 2 افسرانو په ګډون 9 نور یې هم ټپیان کړي دي. سرچینې ویلي تر اوسه لا نه ده روښانه شوي چې یاد کس ولې په خلکو ډزې کړي، خو د پیښې په تړاو په لټنې لا هم دوام لري. دغه برید داسې مهال کې کېږي چې د یاد هېواد ولسمشر جو بایډن د روانې میاشتې په 1 نیټه باندې پر کانګرس غږ وکړ چې ژر تر ژره د پر نیمه اتوماتیکو وسلو باندې بندیز ولګوي. باید ویل شي چې امریکا کې دا ډول پیښې معمول ګرځېدلي چې له امله یې د دې هېواد وګړو ژوند تریخ او له اندېښنو سره مل تېرېږي. وروستی خبر بیا دا چې له اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه د می په 13 پای ته رسیږي. روسیې نن ویلي تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوي او د اعتبار موده یې بل سبا د می په 13 پای ته رسیږي وغځوي او کنه. د کرملین ویان دیمتری پسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د په خبره موږ یې باید په اړه پریکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. همدارنګه د تفاهم له مخې بیا د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې دغه موافقې به وځي او ادعا یې کړې چې د دوی د خوراکي موادو صادراتو پر وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي.
درنو قدرمنو اوریدونکو له حریت رادیو څخه تر دې مهاله مهم او روسي خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. ځلان مو په لوی او بخښونکي مننه رفسوارم له ملتیا مو مننه.